السلام علیکم. زه غواړم تاسو سره خبرو وکړم، خو لیکن دنه مخکې راځه چې خپل میلمه ته ښه راغلاست ووایم. نه پوهېږم زه د میلمه یم او که دا زما میلمه دی. په هر حال الماس اخي سلام علیکم. ستړی مه شې رجوع بخیر تکړه. الله دې بخیر راوله. خیر اوسې، ته بخیر راشې. جزاک الله خیر. یو مشکل چې زه دوامداره په جامع کې زموږ ګورم هغه دا دی که لغمان ته ځو، که بغلان ته ځو، که بدخشان ته ځو، که په همدې کابل کې یو کافي شاپ کې کینو، چې ځوانان ماشاءالله ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو، ډېر ښه مفکورې لري، نوآوریانې لري، علمیت لري، مسلکي دي، لیکن عمده یو مشکل دا دی چې هغوی یو بل سره په تماس کې نه دي. یو نیټورک نشته دی، یو رولي، یو ګروپ یا یو ارګان نشته دی دوی ته یو پلیټفارم ورکړي، یو ځای ورکړي دوی ته راشي خپل نظریات شریک کړي، یو بل سره خبرې وکړي، یو بل امکانات شریک کړي. نو په دغه مورد کې ستا په نظر باندې قمر خو باید یو څه وکړي که نه؟ ډېره مننه ورو، ډېر ښه موضوع ده او همچنان ډېر ښه فکر دې کړی، الله دې پکې خیر واچوي. لکه څرنګه چې تا وویل دغسې ځوانان په سلګونو نه بلکې په زرګونو الحمدلله لرو، استعدادونه ښه زیات دي، ولې هغوی ته هغه اپرچونیټیز نشته دي. ټولو سره ښه ذهنیتونه دي، ښه پلانونه ورسره دي، خو ولې ټول دلته پراته دي. بهر ته یا خو دی کې هغه جرات نشته دی چې خلکو سره شریک کړي، یا خو دی ته هغه چانسونه نه دي پیدا شوي تر څو پورې د خپل هغه کوم هغه جوهر دی داخل کې لري هغه تر څو پورې جامع ته وړاندې کړي، تر څو پورې د ملک لپاره د خدمت مصدر وګرځي. نو که چېرته داسې یو سنټر قمر بنسټ جوړ کړي چې دا ځوانان د مختلفو ولایتونو حتی دلته شپې لپاره ځای ورکړو، دی راوغواړو. حتی ځینې ځوانان داسې دي چې هغوی د لارې سفریه نه لري، که دغه د دوستانو په همکاري مرسته دې لپاره موږ جدا یو لینک جوړ کړو او هغې کې د مرسته هم وکړي تر څو پورې دغه ځوانان موږ د مثلا فرض کړه د بدخشان نه یو ځوان راغواړو، یا د هلمند نه یو ځوان راغواړو، فراه نه یې راغواړو، حتی هغې ته موږ د ټرانسپورټ یا فرض کړه دلته اوسېدو ځای دا برابر کړو، د کښېنوو، د هغې نظریات چې هغه نظر فرض کړه د هېواد د ګټې په خاطر وي، یا فرض کړه د سره داسې یو مسلک کې دی پوهه ولري یا تجربه ولري چې هغه لپاره هېواد ضرورت لري، هغه ته موږ زمینه مساعده کړو، هغه هلته ولیږو. نو تر دې به خو بهترینه خبره نه وي. ښه خبره ده. نو راځئ چې یو کار وکړو چې موږ تاسو ته یو فارم جوړ کړی دی چې آنلاین ګوګل فارم دی، په لاندې کمنټ کې شته دی. په دې فارم ته لاړ شه، خپل بنیادي معلومات دې ولیکه، زموږ ټیم به تاسو سره تماس نیسي. زه او قاري صاحب الماس، استاد شارام، همداسې زموږ نور ټیم غړي به په دفتر کې موږ به تاسو دعوت کوو، د سره کینو او ستاسو نظریات اورو. هغه نه بعد به موږ انشاءالله یو واتساپ ګروپ لرو چې د قمر کمیونټي په نوم باندې دی. په هغه ګروپ کې اضافه کوو، موږ به دوامداره سره ناستې کوو، ستاسو نظریات به اورو، کوم ځای کې موږ سره کومک کولی شو، که هغه د وظیفې پیدا کول دي، که ستاسو په نظریاتو کې سرمایه‌ګذاري کول دي، یا یو بل ځای ته معرفي کول دي، یا یو کس بیخي یو مشکل لري په حیث یو مسلمان ورور موږ ته رسیدګي کولی شو. نو انشاءالله یو ښه میکانیزم سره موږ مخکې ځو. دې دپاره تاسو غواړئ که دې کمیونټي کې برخه واخلئ، هغه ځوانان چې مسلکي دي، مثلا چې په یو بخش کې پوهېږي، یا ته ډاکټر یې، انجینر یې، کولی شو تاسو نه ډېر ګټه موږ واخلو جامعې دپاره، ساینسدان یې، ډیولپر یې، ټکنالوژي کې پوهېږې، اداره باندې ټیټ پوهېږې، چې په هر بخش کې ته پوهېږې، ته ډېر څه کولی شي. زه په دې فکر یم چې افغانستان کې دومره اوزګار خلک هم دا اوس شته دی او ټول غواړي اوس شي وکړي، لیکن هغوی ته امکانات برابر شي. زه مطمئن موږ ښارونه هم پرې جوړولی شو. خو ورور یو خبره دا ده چې د خلکو ته به موږ په ډاګه ووایو، که هغه چارواکي دی که عام دي، چې په دې کې زموږ د سیاست سره کومه لینک یا رابطه نشته ده. منتها غواړو دغه بچي جامعې ته، ټولنې ته معرفي کړو چې دغه کس احمد کې دغه استعداد دی، خوښه دی چې دغه هلته ورته ځای ورکوي او که نه یې ورکوي. فقط زموږ هدف دا دی. دا باید ډېره واضح شي چې قمر یو غیر سیاسي، غیر دولتي، هر یو غیر ارګان دی، فقط یو خیریه او د انسان دپاره، د خیر دپاره، د اسلام د مبین دین د خدمت دپاره په جامعه کې کار کوي. که څوک هم په دې کې څه مشکل لري یا فکر کې دې کې څه مسله ده، نو کولی شي خپل استخباراتي کسان هم دې کې ځای په ځای کوي چې ویې ګوري معامله څنګه ده. همدغه فورم ته هم ډک کوی شي، مشکل نه دی. یعنې دا باید د فکر نه خلک لرې کړي. زموږ هدف فقط د ځوانانو دپاره، د مسلمانانو دپاره، د اسلام دپاره، د ملک دپاره خدمت دی. او انشاءالله هر سړی اجازه لري چې همیشه دپاره زموږ بیکګراوند چیک وکړي، معاملات هم پروګرامونه هم چیک کړي، دا خو مشکل نه دی. خوشحالي خو هدف دا دی چې دا بهتره دی چې موږ په هر پروګرام ته یو سیاسي بڼه، یو نظامی بڼه، یا مثلا یو غیر شرعي بڼه ورته ورنکړو. انشاءالله واقعا په جامعه کې خلک دي چې هغوی فقط خیر و خیر غواړي، بل څه هدف نه دی انشاءالله، او دا هم د یو خیر پروګرام دی.
نو لاندې کمنټ ته لاړ شو، دا اوس د پروګرام کې که غواړې برخه واخلې نو دا فارم ډک کړه. صحیح ده؟ بس الله دې خیر درکړي. سلامت. السلام علیکم.